د فزیک کانکور ښوونیزې خپرونې درنو لیدونکو سلامونه. زموږ د اوسني درس عنوان غیر ارتجاعي ټکرونه دي. په تیر درس کې مو ویل چې ټکرونه په دوه ډوله دي: ارتجاعي ټکرونه او غیر ارتجاعي ټکرونه. موږ وویل چې په ارتجاعي ټکر کې د مومنټوم د تحفظ قانون او د انرژي د تحفظ قانون دواړه صدق کوي. څه فکر کوئ په غیر ارتجاعي ټکرونو کې به هم دا دواړه قوانین صدق وکړي؟ راځئ چې وګورو غیر ارتجاعي ټکرونه کوم دي او له ارتجاعي ټکرونو سره څه توپیر لري. غیر ارتجاعي ټکر. غیر ارتجاعي ټکر هغه ټکر دی چې د مومنټوم د تحفظ قانون پکې صدق کوي، خو د میخانیکي انرژي د تحفظ قانون پکې صدق نه کوي. په غیر ارتجاعي ټکر کې ډیری وخت ټکر کوونکي جسمونه تر ټکر وروسته له یو بل سره نښلي او په یو سرعت یو ځای حرکت کوي، لکه د موټرونو ټکر، پر میخ د څټک لګیدل، د بالستیک رقاصه چې د مرمۍ د سرعت اندازه کولو لپاره کارول کیږي او داسې نور. غیر ارتجاعي ټکرونه هم په دوه ډوله دي چې یو یې مرکزي غیر ارتجاعي ټکرونه دي او بل یې غیر مرکزي غیر ارتجاعي ټکرونه دي. مرکزي غیر ارتجاعي ټکرونه په یو بود کې رامنځته کیږي، په داسې حال کې چې غیر مرکزي غیر ارتجاعي ټکرونه د افقي او عمودي محورونو ترمنځ رامنځته کیږي. نو راځئ چې له مرکزي غیر ارتجاعي ټکرونو یعنې یو بودي څخه پیل کړو. په یو اړخیز یا مرکزي غیر ارتجاعي ټکر کې دوه جسمونه تر ټکر وروسته له یو بل سره نښلي او په یو اړخ یا یو بود کې په یو محور حرکت کوي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ، دوه جسمونه له M1 او M2 کتلو همدارس له V1 او V2 سرعتونو سره د یو بل خواته حرکت کوي او تر ټکر وروسته له یو بل سره نښلي او یو ځای د V سرعت سره ښي خواته حرکت کوي چې دا یو مرکزي غیر ارتجاعي ټکر بلل کیږي. د دې لپاره چې ټکر غیر ارتجاعي دی، یوازې د مومنټوم د تحفظ قانون پکې صدق کوي او د مومنټوم د تحفظ قانون له مخې باید د مومنټومونو مجموعه تر ټکر مخکې او وروسته مساوي وي. نو تر ټکر مخکې او وروسته مومنټومونه سره جمع کوو او له یو بل سره یې مساوي کوو، یعنی مجموعه د پی آی مساوي مجموعه د پی اف سره. M1 ضرب د V1 منفي M2 ضرب د V2 مساوي M1 جمع M2 ضرب د V. په یو اړخیز یا یو بودي غیر ارتجاعي ټکر کې مو دې دریو حالتونو ته پام وي. لومړی حالت: که تر ټکر مخکې د دواړو جسمونو مومنټومونه سره مساوي وي، جسمونه تر ټکر وروسته ساکنیږي. دویم حالت: که د کیڼ لوري د جسم مومنټوم د ښي لوري تر مومنټوم لوی وي، جسمونه تر ټکر وروسته ښي لوري ته حرکت کوي. دریم حالت: که د ښي لوري د جسم مومنټوم د کیڼ لوري له مومنټوم څخه لوی وي، جسمونه تر ټکر وروسته کیڼ لوري ته حرکت کوي. په غیر ارتجاعي ټکرونو کې د میخانیکي انرژي د تحفظ قانون ځکه صدق نه کوي چې د سیستم د حرکي او پوتانشلي انرژیو مجموعه ثابته نه پاتې کیږي. یعنې په دې ډول ټکرونو کې ښایي میخانیکي انرژي د تودوخیزې انرژي، غږیزې انرژي او یا د کار بڼې ته بدله شي. نو ځکه په غیر ارتجاعي ټکرونو کې یوازې د مومنټوم د تحفظ قانون مطالعه کوو. نو راځئ چې دوه اړخیز یا دوه بودي غیر ارتجاعي ټکر ولولو. په دوه بودي غیر ارتجاعي ټکر کې باید دواړه جسمونه تر ټکر مخکې په افقي او عمودي محورونو کې په حرکت وي. تر ټکر وروسته له یو بل سره یو ځای وي او په یوه وي سرعت سره په یوې ناحیه کې له څلورو ناحیو څخه حرکت وکړي. لکه څنګه چې ګورئ، لومړی جسم له M1 کتلې او د V1 سرعت سره په افقي محور او دویم جسم له M2 کتلې او V2 سرعت سره په عمودي محور د حرکت په حال کې دي. د وضع کمیاتو د مبدا په ټکي کې له یو بل سره ټکر کوي او تر ټکر وروسته له یو بل سره نښلي او د یو وي سرعت سره په اوله ناحیه کې د تیتا زاویې په لوري خپل حرکت ته دوام ورکوي. دې لپاره چې جسمونه تر ټکر وروسته په دوو افقي او عمودي محورونو کې حرکت کوي، نو باید د مومنټوم د تحفظ قانون هر محور لپاره جلا مطالعه کړو. لومړی په افقي محور تر ټکر مخکې او وروسته د مومنټومونو مجموعه سره مساوي کوو، یعنی مجموعه د پی آی مساوي مجموعه د پی اف سره M1 ضرب د V1 مساوي M1 جمع M2 ضرب د V کوساین تیتا. په همدې ډول په عمودي محور هم تر ټکر مخکې او وروسته د مومنټومونو مجموعه سره مساوي کوو چې مجموعه د پی آی مساوي مجموعه د پی اف سره M1 ضرب د V1 مساوي M1 جمع M2 ضرب د V ساین تیتا.
اوس به له لوستل شویو رابطو څخه په ګټه اخیستو د ارتجاعي ټکرونو څو هغه پوښتنې حل کړو چې د وروستیو کلونو د کانکور په فورمونو کې راغلي دي. تاسو هم ځیر شئ. مثال، یو موټر چې کتله یې 1500 کیلوګرامه او سرعت یې 15 متره پر ثانیه دی، جنوب لوري ته له یوې لارۍ سره چې 4500 کیلوګرامه کتله لري او ترافیکي اشارې ته ولاړه ده ټکر کوي. تر ټکر وروسته موټر او لارۍ له یو بل سره نښلي او یو ځای حرکت کوي. د دواړو ګډ سرعت محاسبه کړئ. دا چې جسمونه تر ټکر وروسته دواړه یوځایي حرکت کوي، نو په دې حالت کې د ګډ سرعت د محاسبه کولو لپاره له دې اړیکې نه کار اخلو چې m1 v1 جمع m2 v2 مساوي کیږي m1 جمع m2 ضرب د v. m1 مقدار 1500 ضرب د v1 مقدار 15 جمع m2 مقدار 4500 ضرب د v2 مقدار 0 مساوي کیږي مجموعي کتله 1500 جمع 4500 ضرب د v چې باید محاسبه یې کړم. نو 1500 مساوي کیږي د 15000 ضرب د v سره. نو د v مقدار د ریاضیکي عملیو څخه وروسته 1.5 متره پر ثانیه لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو، د خپرونې په دې برخه کې د کانکور له فورمونو څخه څو هغه پوښتنې ګورو چې د اوسني درس اړوند دي، او تر هغې وروسته تاسو ټول په لوی الله تعالی سپارو. ښې چارې. کله چې تر ټکر وروسته جسمونه له یو بل سره ونښلي او حرکت وکړي، دا کوم ډول ټکر دی؟ ارتجاعي، غیر ارتجاعي، راګرځېدونکی؟ ټول ځوابونه سم دي. په کوم ټکر کې د میخانیکي انرژي د تحفظ قانون صدق نه کوي؟ حس یو، ارتجاعي او غیر ارتجاعي ټکر، غیر ارتجاعي ټکر، ارتجاعي ټکر. د مرمۍ سرعت په څه شي اندازه کیږي؟ بالستیک رقاصه، سپیډومتر، ورنیر کالیپر، سفیرومتر.